امیدونه په سلګو دي ارمانونه مو سوځېږي. امیدونه په سلګو دي ارمانونه مو سوځېږي. سلم بلم به ماحول دی حسرتونه مو سوځېږي. څوک یې نوم اخیستی نشي ګنې هر چاته معلوم دی. څوک یې نوم اخیستی نشي ګنې هر چاته معلوم دی چې د کوم ظالم د لاسه کتابونه مو سوځېږي. ګرانو قدرمنو احترامات نیکې هیلې ستړي ماشي مې ومنئ په دغه امید چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ. اریان داوړ یم خپرونه ده هنداره. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې زموږ د پروګرام مقصد دی هغه ورک لالونه چې په ایرو کې دي داسې وخت په وخت یې تاسو سره معرفي کوي. خو نن داسې نه ده. نن موږ سره د پښتو ادب یو ځلانده ستوری، یو ښه لیکوال، ادیب، شاعر، افسانه نګار، ډرامه نګار چې د په هر اړخ کې لیکل کړي دي. دی د چا نه پټ نه دی. راغلی یو د شمالي وزیرستان بیرانشاه علاقې ته د کازیکوټ کلي ته چرته چې یعقوب رحمان رحماني ژوند کوي. نن به د یعقوب رحمان رحماني سره د ادبي هلو ځلو په هکله خبرې اترې کوو او دنه به شاعري هم اروو. په ټولو نه اول زه په خپل پروګرام هنداره کې یعقوب رحمان رحماني صاحب تاسو ته مینه او هرکلی وایم. ډېره مهرباني، شکریه. لکه څنګه یعقوب رحمان رحماني صاحب په ادبي دنیا کې تاسو د یعقوب رحمان رحماني په نوم پیژندل کیږئ. که زموږ مینوالو سره مو خپله لنډه شن پیژنګلو وکړه نو دا به ډېره ښه وي. ډېره مهرباني. لکه لنډه شان پیژنګلي خو تاسې ته وشله. مو نوم یعقوب رحمان ده او تخلص رحماني او خلق رحماني صاحب ځکه چې رحماني صاحب ښار ته ویل د دې وجې نه هغه صاحب یا خلق پرې تړله ده. او زه دا ډېر لکه ژوند پوره د ویاړ او د فخر خبره ګڼم چې د رحماني تخلص متحاج لایق شاه در پخیل د طرف نه ملاو شوه ده. ډېره مننه رحماني صاحب. زه به دا تاسو نه پوښتنه وکړم چې آیا دا تاسو کله مخصوصه کړه چې په یعقوب رحمان کې دننه یو رحماني هم ژوند کوي؟ یعنی کوم وخت و چې تاسو شاعرۍ طرف ته راغلی او باقاعده مو د لیکلي آغاز وکړو؟ لکه موږ ډېر مخکې لیکل کړل خو محفوظ مې ځان سره نه ساتله. چې کله مې رمشا ریډیوشن جوړ شو هنه یو پروګرام چلېدو هنداره په نوم باندې چې پاشه افسانې نشر کېدلې. مو خطینه ور لیکل. بیا یو پروګرام مو ورسره وکړو. اول جاوید جان او لایق شاه دې دوی وکړلو. بیا دې وروسته زه چې کله یو پروګرام مې ورسره وکړو جاوید جان صاحب وویل ای ادبي کاروان په نوم پروګرام چلولو او یو تاریخ پاڼه په نوم چلولو. بیا دا پروګرام یې مو تر وسپارلو. نه باقاعده بیا مو افسانې او غزل دا شیونه ډرامې شروع کړل. ډېره مننه. نو دا خو بلها وخت کېږي چې تاسو د شاعرۍ میدان ته راغلی او کار کوئ. نو تاسو خپل کتاب هم د شاعرۍ لرئ یا د افسانې که نه کتابونه مو چاپ شته او که نشته؟ نو د دې په هکله مو که زموږ مینوالو سره زیاته کړه. د شاعرۍ ولا هم چاپ نه ده خو د افسانې مې یو کتاب چاپ کړی ده مات منګای چې پاشه افسانې دي او 2-3 کتابونه چاپ ته تیار دي چې یو نوم د تورې تمبې او بل د شپون کې دا د افسانې کتابونه دي. صحیح ده. تاسو ادبي زده کړې د چا نه کړي دي؟ یعنی استاد مو څوک و چې تاسو هغې په شعر پوهه کړي یې په افسانه په ډرامه؟ یعنی داسې کوم لیکوال و چې تاسو نه متاثر وی او تاسو استاد وي؟ لکه باقاعده استاد خو مو د افسانې حاجي لایق شاه صاحب و ځکه چې مشکله هنداره پروګرام چلولو. بیا دا ټینګار ورمنډه کړلو چې ته افسانې لیکه. زه یې دې ته مجبور کړی چې افسانې مې ولیکه. بیا د اصلاح کوله. دې وجې نه باقاعده استاد خو مې حاجي لایق شاه در پخیل خدای دا وبخښي او جاوید جان صاحب او سیف مومند د دې نه ما استفاده کړې دو. بیا وروسته لایق شاه صاحب مو ته وویل چې یاره یو غزل ولیکه. مې مې غزل لیکله ویې اصلاح وکړه. یقین ومنه چې دومره زیات خوشحال و چې ته وایې چې د افسانې سره خو دا توشه غزل لیکلی ښه شته.
سمه ده. داسې کوم ادبي تنظیمونه دي یعنې ټولنې دي چې هغې سره تاسو تعلق دی او باقاعده تاسو پروګرامونه ورسره کوئ؟ د وزیرستان پښتو ادبي جرګه د سره موږ تعلق ته او باقاعده چې کله د اجلاس وي یا غونډه وي بیا چې ډېر مصروفیات نه وي خپل ځون ورسوم شرکت سره. صحیح ده. داسې کوم ادبي صنف دی، نظم دی، غزل دی، نثر دی چې تاسو ته زیات خوند هم درکوي او تاسو لیک هم زیات پکې کړی؟ لکه موږ خپل ژوند افسانې ته وقف کړی ده. افسانه مو خوښه صنف ته او په هغه مې ډېره چاره کړې ده. صحیح. رحماني صاحب خبرې اترې وشوې، اوس به داسې وکړو چې رابه شو زموږ مینوالو ته مو که یو دوه درې غزلې ډالۍ کړې نو دا به ډېره ښه وي. ډېره مهرباني. لکه داسې پریشانه هونده حالات دي، د کرونا مسایل دي و ډېره داسې زما چې داسې یو رنګین هونده غزل ورته پیش کړي. زی چرگل کا سور پزوان بند حزل ولیکم، زی چرگل کا سور پزوان بند حزل ولیکم، نن مې زړه غواړي چې جانان بند حزل ولیکم. نن یې چرګل کا سور پزوان بند حزل ولیکم، نن مې زړه غواړي چې جانان بند غزل ولیکم. مړه مړه کاته خو یې زړګی له سینې بوټ وباسي، مړه مړه کاته خو یې زړګی له سینې بوټ وباسي، په مړو کاتو که شوخ چشمان باندې غزل ولیکم. په سپینه خولې د اقرار نه انکار لا مزه کړي، په سپینه خولې د اقرار نه انکار لا مزه کړي، مرمرین غاښ کایلوبان باندې غزل ولیکم. لمبا رخسار کا غونډه زنه کای خال وستایم، لمبا رخسار کا غونډه زنه کای خال وستایم، کای پچاه زنخدان باندې غزل ولیکم. لمبا رخسار کا غونډه زنه کای خال وستایم، کای پچاه زنخدان باندې غزل ولیکم. ریانی صاحب یو بل غره چې ګل ګل ځواني د چینار ونه له حیا ډکه ده، ګل ګل ځواني د چینار ونه له حیا ډکه ده، د اوربل ټیکه یې موران باندې غزل ولیکم. شړنګ د بنګړو یې راولي زړه ته جذبې د جنون، شړنګ د بنګړو یې راولي زړه ته جذبې د جنون، په زرین شال کا بژاګ روان باندې غزل ولیکم. د رحماني غزل هر ټکی چې رنګین رنګین شي، د رحماني غزل هر ټکی چې رنګین رنګین شي، زه په درخو کادم خان باندې غزل ولیکم. ډېر ښه. سبا نور هم را سره شریکوئ. ډېره مهرباني چې تو دومره تکلیف کړی که نه وي زه خپل ځون یې دې قبیل نه کړی چې لکه امیدونه په سلګو دي ارمانونه مو سوځېږي، امیدونه په سلګو دي ارمانونه مو سوځېږي، سلم بلم به ماحول دی حسرتونه مو سوځېږي. هره سترګه د اوښلنه هر یو زړه سوری سوری دی، هره سترګه د اوښلنه هر یو زړه سوری سوری دی، مونږ به څنګه خوشحالي وکړو چې ګلونه مو سوځېږي. څوک یې نوم اخیستی نشي ګنې هر چاته معلوم دی، څوک یې نوم اخیستی نشي ګنې هر چاته معلوم دی، چې د کوم ظلم د لاسه کتابونه مو سوځېږي. په رنګین رنګین غزل کې رنګیني ځکه نه ښکاري، په رنګین رنګین غزل کې رنګیني ځکه نه ښکاري، سهارونه مو ستی شول ماښامونه مو سوځېږي. په رنګین رنګین غزل کې رنګیني ځکه نه ښکاري، سهارونه مو ستی شول ماښامونه مو سوځېږي. زموږ هره یوه ملاله در په در خاورې په سر شوه، زموږ هره یوه ملاله در په در خاورې په سر شوه، د بابا او د دادا د پګړۍ ولونه مو سوځېږي.
مونږ د امن نغمګر یو او د امن پلویان یو. مونږ د امن نغمګر یو، مونږ د امن پلویان یو. نو بیا ولې چې نرونه مو سوځېږي. دستا یوه کوټګۍ ړنګه شوله وار پر د خطا شو. دستا یوه کوټګۍ ړنګه شوله وار پر د خطا شو. مونږ ټول د در په در کړلو کورونه مو سوځېږي. دستا یوه کوټګۍ ړنګه شوله وار پر د خطا شو. مونږ ټول د در په در کړلو کورونه مو سوځېږي. رینا صاحب یو بل شعر دی چې نه مو توره لاس کې غواړي نه قلم ورته ښکاري. نه مو توره لاس کې غواړي نه قلم ورته ښکاري. که ثبوت یې غواړي راشه مکتبونه مو سوځېږي. ډېره مهرباني. نه مو توره لاس کې غواړي نه قلم ورته ښکاري. نه مو توره لاس کې غواړي نه قلم ورته ښکاري. که ثبوت یې غواړي راشه مکتبونه مو سوځېږي. د منګي په سورو تال کې چې ټپې ویل کېدلې. د منګي په سورو تال کې چې ټپې ویل کېدلې. وختونه مرور شول ګودرونه مو سوځېږي. په بدن کې مې شسړي کا چې د سوچ ذهن ته راشي. په بدن کې مې شسړي کا چې د سوچ ذهن ته راشي. چې اختر په وینو سور دی جوماتونه مو سوځېږي. په امید د روڼ سحر یم رحمني مایوسه نه یم. په امید د روڼ سحر یم رحمني مایوسه نه یم. اله دې ته لږ خفه یم چې لوظونه مو سوځېږي. ډېر ښه رحماني صاحب، زړه مې غواړي چې تاسې سره نوست و، تاسې وایو غزلې وي، تاسې ورته وایئ او د پروګرام په د آخري برخه کې که یو بل غزل را سره شریک کوي بیا به خپله مرکه راغونډوو. ډېره مهرباني. غزل مطلب چې د امن ترانې وایه نور جنگ ما یادوه. د امن ترانې وایه نور جنگ ما یادوه. قلم را واخله نور د تورو شړنګ ما یادوه. مننه. د امن ترانې وایه نور جنگ ما یادوه. قلم را واخله نور د تورو شړنګ ما یادوه. دومره وینه ډېره ده چې توی شوه نور د بس وي. دومره وینه ډېره ده چې توی شوه نور د بس وي. هیڅ بوده مو ترې ونه کړه توپنګ ما یادوه. مننه. دومره وینه ډېره ده چې توی شوه نور د بس وي. هیڅ بوده مو ترې ونه کړه توپنګ ما یادوه. دلته په توچۍ کې د حجاز په خوشبو پایم. دلته په توچۍ کې د حجاز په خوشبو پایم. امبر ما یادوه ماته لونګ ما یادوه. ښکاري چې نور بند یې خیراتونه د دیدن کړل. ښکاري چې نور بند یې خیراتونه د دیدن کړل. مرجان ورته ویل چې نور ملنګ ما یادوه. لا خو زه اوزګار د یار له ذکره فکره نه یم. لا خو زه اوزګار د یار له ذکره فکره نه یم. همدمه دولتونه د اورنګ ما یادوه. زه خو له ازله د جنان په مینه مست یم. زه خو له ازله د جنان په مینه مست یم. جنان په مینه مست یم راته بنګ ما یادوه. آخري مقطع نن یې رحمني ته د سرو شونډو په سر وویل. نن یې رحمني ته د سرو شونډو په سر وویل. مدام راته په جار داسې کلنګ ما یادوه. مدام راته په جار داسې کلنګ ما یادوه. ډېره مننه یعقوب رحمان رحماني صاحب. د پروګرام په د آخري برخه کې زمونږ د مینوالو ته او د ځوان کول ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ مو خو خپل دا پیغام ده چې میش دا نفرتی نه و دا نرا کیسې بالکل ختم کی. مینا وغوړي مینا بل ته ویر کی. مینا پلاو کی مینا د مینا ضرورت ته چې دا ماحول بیا جنت جوړ شي. ډېره مننه ګرانو قدرمنو. دا و یعقوب رحمان رحماني. اوس د پروګرام په دې آخري شیبو کې
ما اریان داور ته او زما خپل کیمرامین ته راکړئ اجازت تر بلې مرکې پورې مې په خدای سپارم. د خدای په امان.